زموږ د نړۍ 15% برخه اوبه دي او پاتې 15% برخه یې وچه ځمکه ده. لیکن د حیرانتیا ځای دا دی چې دا 25% ځمکه هم تر نن ورځې پورې چا پوره نه ده لیدلې. د یو اټکل له مخې د ځمکې د نیمې برخې څخه زیاته برخه داسې ده کوم چې تر نن ورځې پورې څېړل شوې نه ده. د ځمکې دا برخه په اصل کې زیاتې سړې سیمې، ګڼ ځنګلونه، له وریځو څخه ډک خطرناک غرونه، لرې لرې پراته ریګستانونه دي چیرته چې د انسان تګ زیات ستونزمن او خطرناک وي. لیکن څومره چې هم دا کم از کم څرګنده ده چې په دې ځایونو کې اخر څه دي. خو که تاسې په دې پوهه شئ حیرانه به شئ چې د ځمکې تر ټولو زیاته حصه داسې ده د کوم په پیژندلو کې چې انسان په ډیر کم څه پوهیږي او هغه حصه ده سمندر. د دې سمندر په اړه انسان صرف او صرف 15% پوهه لري. موږ ته تر دې هم نه ده معلومه چې سمندر څومره ژوروالی لري. په دې کې د کبانو نه بغیر نور کوم مخلوق اوسیږي او اخر د سمندر تر ټولو ژوره نقطه کې کوم رازونه چوپ دي. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. سمندر دومره زیات ژوروالی لري چې موږ یې تصور هم نشو کولای. د لټونکو او پوهانو د یو اټکل په مطابق که چیرې موږ د ځمکې ټول غرونه، ټوله خاوره او ټول عمارتونه یو ځای کړو او سمندر سره یې پرتله کړو نو زموږ ټوله ځمکه به د اوبو 3 کیلومتره ژوروالی په بر کې ونیسي. د سمندر د ژوروالی په اړه د پلټونکو په دې اټکل د پوهېدو لپاره موږ د سمندر له سطحې څخه شروع کوو. د سمندر له سطحې څخه لاندې د 40 مترو ژوروالی پورې هغه ساحه ده چیرته چې سی ډایور ته د تګ امکان شته. له دې نه وروسته د 93 مترو په ژوروالی کې د مشهورې برطانوي بیړۍ لوسیتانیا مالبه پرته ده کوم چې په 1950 کال کې ډوبه شوې وه. له دې نه لږ څه لاندې د 100 مترو په اندازه چې کومه ساحه پرته ده دا ساحه د سی ډایورز لپاره انتهایی خطرناکه ساحه ده. په دې ځای کې که سی ډایورز احتیاط ونه کړي نو د اوبو د فشار له وجې به د جسم مختلفې برخې کار کول پرېږدي. لیکن د دې ټولو باوجود هم هربرټ نیچ نومي یو کس استرالیایي سی ډایور د 214 مترو په ډای کولو سره یې ورلډ ریکارډ جوړ کړ. که له دې نه نور لاندې لاړ شو نو د 332 مترو په ژوروالي کې زموږ سره د سی ډایور یو ورلډ ریکارډ موجود دی او دا ورلډ ریکارډ د مصر هیواد سره تعلق لرونکي احمد ګبر جوړ کړی دی. که چیرې احمد نور هم 111 متره لاندې تللی و نو دا ژوروالی جوړیږي 443 متره او دا ژوروالی دومره دی لکه څومره چې د نیویارک امپایر سټیټ بلډینګ دی. له دې څخه نور لاندې د 1500 مترو په ژوروالی کې هغه ساحه ده چیرته چې د دنیا تر ټولو لوی مخلوق یعنی بلو وایل ژوند کوي. د بلو وایل وزن 1.5 ټنه یعنی 150,000 کیجی دی. په سمندر کې د یو ډای ساره بلو وایل د سمندر 1500 متره لاندې تللی شي. امریکایي سی ولف سبمراین کوم چې یو عصري اتومي سبمراین دی هغه هم په سمندر کې د 1500 مترو څخه لاندې نشي تللی. په 515 مترۍ ژوروالی کې د اوبو فشار په یو سړي باندې دومره زیات وي لکه په هغې چې یوه غټه میخه ولاړه وي. دا پینګوینز د دومره زیات فشار قابلیت لري او د دې له وجې دوی په 515 مترۍ ژوروالی کې ډایو کولی شي. که زیات نور هم لاندې لاړ شو نو د 810 مترو په ژوروالی پورې د دنیا د ټولو څخه اوږد بلډینګ برج الخلیفه سر لګېدلی شي که چیرې هغه سرچپه په سمندر کې واچول شي. دا د سمندر هغه برخه ده چیرته چې د لمر وړانګې ځان رسولی شي. لیکن که لږ نور لاندې لاړ شو نو د 1000 مترو په ژوروالي سره د سمندر هغه ساحه شروع کیږي کوم ته چې سکیری زون ویل کیږي. له دې څخه لاندې د لمر وړانګې ځان نشي رسولی او هر طرف ته یوازې توره تیاره معلومیږي. په دې برخه کې د اوبو فشار تر 1500 PSI پورې رسیږي یعنی دا دومره دی لکه چې یو افریقایي میخه په یوه سکه ولاړه وي. په حیرانتیا سره ویلی شو چې په دې سکیری زون کې ګیټ سکوایډ خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دا د ډیپ سی انتهایی زیات خطرناک مخلوق دی. که نور لاندې لاړ شو نو د 1280 مترو په ژوروالی کې د لیدر بیک سی ټرټل یعنی کشپان ژوند کوي. دا کشپان د دنیا د ټولو کشپانو څخه لوی وي او د دې وزن تر 200 کیلوګرامه پورې رسیږي. د 2000 مترو په ژوروالی
ژوروالي کې د بلیک ریګن کب اوسیږي. دا په سمندر کې د تیارې په څیر بالکل تک تور وي او دا صرف د فلیش لایټ په واسطه لیدل کېدی شي، لیکن د دې خپلې سترګې دومره تیزې وي چې دوی په تیاره کې هم په اسانۍ سره لیدل کولی شي. که لږ نور لاندې لاړ شو، یعنی تر 2250 مترو په اندازه، نو د سپیم ویل او کلوسول سکویډ په څیر خطرناکه مخلوق پکې ژوند کوي. دا کلوسول سکویډ تر 14 مترو پورې اوږدوالی لري. دی 9.5 کیلو ګرامه وزن لري او د دې یوه سترګه د خوراک د پلیټ یا قاب په څیر غټه وي. د دې په جال کې تیز او تیره غاښونه لګېدلي وي، د کوم په واسطه چې دی خپل ښکار ټینګولی شي. کلوسول سکویډ او سپیم ویل د یو بل دښمنان دي. د دوو روډ رولرو د وزن په څیر سپیم ویل کلوسول سکویډ ښکار کولی شي او په اسانۍ سره یې وژلی شي. د دې مړ شوي سپیم ویل په بدن چې کوم نښانونه وینئ، دا د دې کلوسول سکویډ د جال له امله جوړ شوي دي. د سمندر دا ژوروالی خو لا پیل دی. د 3800 مترو په ژوروالي باندې د مشهورې ټیټانیک سمندري بیړۍ مالبا تر اوسه پرته ده. که 200 متره نور لاندې لاړ شو، نو د 4000 مترو په ژوروالي باندې د سمندر هغه ساحه شروع کیږي کوم ته چې د ایبیسل زون ساحه ویل کیږي. دلته د اوبو حیرانونکی فشار تر 11,000 PSI پورې رسیږي. یعنی دا دومره دی لکه یو غټ چاق هاتي چې په یوه سکه باندې ولاړ وي. دلته په سمندر کې عجیب او حیرانونکي مخلوقات اوسیږي، لکه فینګ ټوت، انګلر فیش او وایفر فیش. د 4981 مترو په ژوروالي کې د دوهمې نړیوالې جګړې مینډل شیپ مالبه پرته ده. که د دې ژوروالي په 2 چنده لاندې لاړ شو، نو د 3840 مترو ژوروالي کې د ایورسټ د غرونو څوکه راتلی شي، که چیرې سرچپه په سمندر کې واچول شي. د دې نه بعد د 10898 مترو په اندازه که لاندې لاړ شو، نو په دې ژوروالي کې هغه ساحه شروع کیږي چیرته چې جیمز کیمرون په 2012 کې په خپل سبمراین کې لاړ. لیکن په 1960 کې ډون والش او جیک سپیکر نومې دوو کسانو د دې څخه په زیات ژوروالي کې ریکارډ جوړ کړ. دا دواړه د ټریسټ نومې سبمراین کې د 10,914 مترو په اندازه لاندې لاړل. د دې سبمراین تر دې ځایه تک پورې پوره 15 ساعته وخت ونیوه. لیکن دلته د اوبو فشار دومره زیات و چې د سبمراین یوه برخه کریک شو او هغه یې فوراً د اوبو سر ته بیرته تک ته مجبوره کړ. که په سمندر کې نور زیات لاندې لاړ شو، نو د 10,922 مترو د ژوروالي اندازه دومره ده لکه یوه د مسافرو الوتکه چې په هوا کې مزل کوي. د الوتکې د کړکۍ څخه د ځمکې طرف ته په کتلو کې چې څرنګه احساسیږي، بس د سمندر دا ساحه همدومره د ځمکې لاندې ده او په اخره کې چې تر کوم ژوروالي پورې انسان تللی، نو هغه ده 11,000 متره ژوروالی. د سمندر تر دې ساحې پورې تلونکی کس ویکټر ویسکا ونومیږي. ویکټر دا کارنامه په ډیپ سی سبمراین لیمیټینګ فیکټر کې یوازې ځان سره ترسره کړه. د سمندر دا ځای د چیلنجر ډیپ په نوم یادیږي. لیدونکو د سمندر د سطحې څخه تر 11,000 مترو او یا تر 15 مترو فوټو پورې لاندې تک باوجود هم د پلټونکو باور دی چې دا د سمندر وروستۍ برخه نه ده. دا صرف هغه نقطه ده چیرته چې تر دا دمه انسان رسیدلی دی او تر دې دمه چې انسان په سمندر کې کوم څه لیدلی دي چیرته چې تللی دی، نو دا د سمندر صرف 15% برخه ګڼل شوې ده. یعنی د سمندر په 95% برخه کې چې څه ډول مخلوق ژوند کوي او هلته څرنګه رازونه پټ دي، دا تر نن ورځې پورې چاته نه دي معلوم. هیله ده چې د پښتو لایو لایبرري دا معلوماتي ویډیو به ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو ملاویږو به په یوه بله معلوماتي ویډیو سره. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.